دوستانو دا د مخابراتو چوک نه مخکې به دلته رکشو راج کا او راج اوس ګور هېڅ شی هم نشته کار دومره خالي پې ښکارېږي مخکې بس رکشې ولې وروره ټرو پرو ماړه ډېر زیات رش په اوس هېڅ شی هم نشته ټول ښار چې دا همداسې خالي پالي ښکارېږي دغه ځوان دلته ناست دلته چی خرڅوي والکه قورت خرڅوي دی په څو بیې کړي دي من چارک ده من په څو ده منه دوستانو دا د ډنډ غاړه ده دغه هلته دی ما شاته دغه څومره ځای خالي ځای تاسو وینئ د خالیګاه ده دلته مخکې ټولې ریډیګانې ولاړې وې چا میده سامان خرڅو چا اوګړې کې خرڅولې چا یو شی بل شی خو اوس دا ټول خالي سوی ده دغه کوڅه چې تاسو ته ښکارېږي دا هم ټوله خالي کړې ده په دې کې اوس خلک پیاده رو کوي او دا کراچیوانان چې دي دغه پکې ګرځي او کاشف خان دا راڅوی که نه چې د قرطاسۍ زیاتره سامان دومره زیات سامان ده په دوکان کې دا کوم ځینې راځي کوم هېواد نه راځي دا د چین نه زیاتره راځي تقریبا 80% دلته نه راځي یاره دا انسان چې ستړی د خوب څومره خوند کوي د بېګا شپه 2 بجې ویده سوي ولو او اوس په کم 12 بجې کوم سره د موږ چای راغی د ملایي د شات دی کې او د هګۍ دي وروره جانه او چکله ده ورسره او ورسره د شیدو چای ده توفیل خان څو بجې راجګ شوې ته 10 دقیقې کېږي راجګ شوم 1 بجه ده حمیده خوب دی وکړه او والا خوب پوره شوی نو شیجان دي خلک ستړی سوی وی پرون کونړ څومره وګرځېدلو که نه سامان توضیح حساب کتاب انسان پکې ډېر ستړی کېږي ډېر خلک مخلوق هم ډېر والا ډېر خلک دوستانو دا چای به ورته وچکو له خیره سره بیا ګورو چې چای پروګرام کېږي ولې والا که چا ویلې چا ویلې ولې زاړې ولې دا موټر چا درته اخیستی ده دس که ولې درته مات که دی په څو اخیستی و شل روپۍ پیپسي پیپسي غواړې دا په 100 روپۍ ده شپل روپۍ باندې 60 روپۍ کې شپل روپۍ باندې درته چا مات که دا دې درته مات که څو درې عابد ته یې ورکړه عابد درته جوړ کړي عابد دا ورته جوړ کړه پیپسي درته چا نه اخیسته نو ته پیپسي څه کوې وړاکی رک پیپسي دې معده خرابوي که نه تا لپاره ښه نه ده دا وګوره جوړ څه صحیح سو اوس خوشحاله سوې د مارې جلال آباد ښار دومره زیات خوښېږي که نه خبرې ولې یو خو دا ډېر وړکی ښار ده بیا دومره زیات مصروفه ښار ده هر شی بیا پکې پیدا کېږي یو قدم واخله وروره بل قدم کې کوم شی چې څه ضرورت لري کوم چې پسې ګرځي ته هغه دلته پیدا کولی شي او د جلال آباد ښار یو بله خبره هم ده دې کې کله چې ژمی شي که نه ژمی شي په ژمي کې کابل ولایت د نورو یخو ولایتونو خلک راځي په جلال آباد ښار کې دلته ژمی تېروي او بیا کله وړی شي نو بیا دا خلک دی چې نه ځي بېرته کابل ته په ژمي کې ډېر زیات خلک دلته چکرو ته هم راځي د مالټو د ننګرهار ولایت کوم بټکوټ ولسوالۍ چې ده که نه دې مالټې هم ډېرې زیات مشهورې دي او دومره خلک ورته راځي چکر نه بېلابېلو ولایتونه ان کندهار هم ورته خلک راځي چې کندهار دی چې تقریبا 10-12 ساعته مزل ده همداسې که نه حمیده بټکوټ ډېر مشهوره مالټې دي که نه ډېرې زیاته مشهوره مالټې دي او بل دا چې دا افغانستان په سطح باندې څلورو صورتو ته هم ځي بیا هغې سره خوا کې نړیوال اکسپورټ هم لري والله بېشکه څه وایي دا باغونه چې دی اصلا روسیې جوړ کړي دي روسانو وخت کې بېشکه والا هغوی دغه فارمونه جوړ کړي دي لکه فارمې 4 فارمې 2 فارمې 1 بېشکه زبردست او بله خبرې دي د ننګرهار بیا دا ګني چې دي که نه ګني شوګرکین دا هم ډېر زیات مشهور دي
دوستانو موږ دلته نوفیل دفتر ته راغلي وو دلته یو ساعت ناست وو دم مو وکړه شاور مو وکړه کالي مو ورته بدل کړل او اوس له خیره سره د باندې ښار ته وځو او په دغه جي کې نوفیل جان ته به خدای پاماني هم وکړو ځکه چې موږ اوس دجې نه وځو ښار ته او چکر مکر پکې ویو په تاسو باندې هم وینو بیا هغه جي نه سیخ له خیره سره ځو کابل جان ته دا اوس موږ مخابرات چوک سره یو او کاشف دکان ته نږدې دا ولته اوس وځو کاشف دکان ته ورو د خپل بیگ پکې ږدو یو خالده در سره دا پکې ږدو کاشف سره مینو که چېرته وخت لري بس ځان سره لږ چکر مکر ورسره وي په ښار کې او که مصروفه یې بیا پرېږدي دغه د ولاړ دغه بېشکه والا السلام علیکم ستړی مه سې څنګه یې وروره ښه یې جوړې په خیر السلام علیکم ښه یې جوړې څنګه یې ولې ما سره ګورې څنګه یې زه یې دا صفتونه کوم وروره څه ما سره داسې ماته په غوسه یې ولې زه ویدرې موږ څه ټایم راځي څه څه لغمانه یې هغه د ولاړ ده نه دوستانو دا خط قرطاسیه ده دا یې کاشف د دوکان ده راځه د دوکان را باندې وګوره ننوځه ځه دوستانو جلال آباد تاسو کله هم راغلی د قرطاسي کار او مو که نه دی ځوان ته حتما راسئ ته وروره دلته چی خرڅوې ته خپله بوس نه یې ولې عمران ورور چې دا د کاشف مستر ده السلام علیکم ښه جوړې السلام ورحمت الله صحت هم ښه ده په خیر دا راته ووایي دلته تاسو چی خرڅوئ مونږ د قرطاسي برخه کې د درې وانو چې کوم ضرورتونه لکه د مطبع قرطاسي ده د مکتبونو قرطاسي او د دفاتر او ټول مونږ سره تهیه او ستاسو دکان خط په نوم ده که نه خط قرطاسي په نامه چې مسلکي غوندې نوم دی لږ اخیستلو کې اول ځل تکرارېږي انسان نه خو د مسلک په اساس هم دا نوم ایښودی ډېر ښه ډېر ښه او دې تر څنګ بده کاشف ویلو چې والا کسس ولې ته د هغه کار هم کوې د هغه د هغه چې ورته لوجستیک او بل چې ورته وایي لوجستیک ساختماني دواړه کار کوه اویلیبل یو شاکه والا سي خپل پروفایل ورته دقیق ادرس دی ورته وروره مخابرات چوک شاروالي ترشا مخابرات چوک شاروالي ترشا خط قرطاسیه او تمام شمیره دې مرڅوه 080 صحیح ده خیر سې ډېر زیات مننه دکان ماشاءالله ښه ډک همدغه یو وغې لرئ څنګه لرئ کې دکان بله څانګه هم بله څانګه کابل کې دی کابل کوم کې ده کابل میوان مارکیټ مندوي کې او کاشف خان دا راڅوی که نه چې د قرطاسۍ زیاتره سامان دومره زیات سامان ده په دکان کې دا کوم ځای نه راځي کوم هېواد نه راځي دا د چین نه زیاتره راځي تقریبا 80% دلته نه راځي او مخکې به کوم ځای راځي مخکې ما مغازي نه راتله خو بس مخکې د سوچ مثال یو 10% به پاکستان نه راتلو 10% ایران او هند نه به ورسره راتلو باقي به چین نه راځه تر چې دی هغه او موږ خپل وطن کې ولې شان تولیدات نه لرو اوس الحمدلله لرو ولې نه لرو بهر کاغذ هم تولید شته دی تنویر کتابچه تولید شته دی اوس ورسره سیم روان دی بیا کوالټي څنګه ده کوالټي بس داسې ده چې لکه د هغونه به بهتر انشاءالله او نرخو کې څنګه نرخو کې د هغو سره سیم دي نو کله ټیټ شي کله سیم شي جګیږي نه کار روزګار د قرطاسي کار روزګار څنګه الحمدلله چلیږي د الله فضل دی خدای دې برکت پکې واچي نو راځه کاشف خان ډېر یو تکړه ځوان د موږ سره هر وخت جلال آباد سره موږ سره ډېره زیاته مرسته کوي منډه ترړه کوي روزانه لوجستیک کار هم کوي کنسټرکشن کار هم کوي خپل د قرطاسي دکان یو دلته ده یو سیده په کابل کې ده دوستانو کې د قرطاسي هر شی کار مې کاشف خان دې تاسو په خدمت کې دوستانو دا د مخابرات چوک نه مخکې بدل د رکشو راج کا او راج اوس ګور هیڅ شی نسته کار دومره خالی پې ښکارېږي مخکې بس رکشې ولې وروره ټرو پرو ماړه ډېر زیات رش په اوس هیڅ شی نسته ټول ښار چې ده همداسې خالي پالي ښکارېږي وروره الټوګانې پکې ګرځي او خلک چې ده ټول پیاده پکې ګرځي کاشف په دا رکشې سې ښار نه وتلي که نه جلال آبادچیان دی جلال آباد ښار خلک دوی چی وایي چې اوس ښار ښه سوی ده که نه والله دا رکشې وتل او نه وتل نو کار پورې څه مربوط نه لري خلک ورته چی وایي لکه یو ګټه دا وشوه چې خلک به لږ پیاده روي ډېره وکړي صحت دپاره ښه دی بل د هغې پر ځای چې دی بدیل باندې کاسټرې راغلي کاسټرې راغلي هماغه 10 روپۍ خو څومره په زرهاو ځوانان چې مطلب د ورځې به چا 800 روپۍ 1200 روپۍ په رکشه کې به یې دیاړي کوله نو هغه اوس تقریبا 500 شپږ سوه روپۍ به کوي نیم په نیمه اسوه که نه دی روزګار چې مکمل ښار کې بند دی خو یو څو کیلومتره ساحه ده چوک یو څو چوک تلاشي چوک مخابرات مصطفیات او پښتونستان واټ نور ټول آزادانه دا خو څه ټول دسه کې ټول تقریبا 15 کیلومتره ساحه هم نه کېږي دا لکه داسې جوړی دي ښار چې
ویکینډ شي دلته صرف هماغه هم د فروشان پراته وي چې خپل ګاډي پارک کړي او خریداري په اسانه توګه او دا اوس موږ چوکې مخابرات ناسیسو چوکې هغه ته ځو که نه چوکې تلاشي ته هلته ورځو دوستانو هلته د ګوړې مارکیټ ده بیا او داسې به ځو ګوړې مارکیټ راځئ ما تاسو ته مخکې ویلې که نه چې الهاباد ګوړه ډېره زیاته مشهوره ده ورځو د ګوړې مارکیټ څخه ګوړه اخلو دوستانو دا د ډنډ غاړه کوڅه ده مخکې به دلته ټولې ریډۍ ولاړې ولې او اوس هېڅ چا هم نشته ټولې ریډۍ پاکې کړي دي داسې صفا سوتره لاره ده خلک پې ښه راحته پې پیاده ځي او راځي او د ما شاته ستاسو دا ګوري دا ټول دوکانه دا د رخت پلورینځ دي ټول رختونه خرڅوي هغه هلک غږونه راکوي خو ما باید ناوخته را ویډیو نسم جوړولی چې هره کېږي را باندې صحیح سو والله جلال آباد ډېر ځوانان هلکان چې وایي ما هم پکې راوله ما هم پکې راوله دا ټول دوستان تاسو ګورئ دا شاته ټول د رخت دوکانونه ځي څنګه چله جوړې ما سره چې نسته چې پکې واچوم نو راغله وایي خالتې رانه واخله بېشکه والله دلته مخکې وایي ډېرې زیاتې ریډۍ ولاړې ولې اوس ریډۍ میډۍ نسته وروره کوڅه ټوله خالي ده خلک پکې پیاده رو کوي دوستانو دا د ډنډ غاړه ده دغه هلته د ما شاته دغه څومره ځای خالي ځای تاسو وینئ د خالیګاه ده دلته مخکې ټولې ریډیګانې ولاړې وې چا میده سامان خرڅو چا ګوړې کې خرڅولې چا یو شی بل شی خو اوس دا ټول خالي سوی ده دغه کوڅه هم چې تاسو ته ښکارېږي دا هم ټوله خالي کړې ده په دې کې اوس خلک پیاده رو کوي او دا کراچیوانان چې دي دغه پکې ګرځي دغه هلکان چې مخکې ریډۍ به یې لګولې هغه یې دې جینه اوس لېږلي بل طرف ته موږ هم دلته راغلي یو ګوړې پسې خو متاسفانه یوه ریډۍ هم نشته اوس ورځو ګوړه اخلو خدای دې وکړي چې یوه ښه ګوړه پیدا شي څنګه صحیح سو دغه ځوان دلته ناست هلته چې خرڅوي والکه قورت خرڅوي دی په څو بیې کړي دي من په څو ده منه 800 افغانۍ او دا کوم چې قورت دي د بامیان دی والا بېشکه تا نوم چې ده نومه عزت الله ماشاءالله دا کار مار دی ښه ده مطلب ټکپ دیاړي پکې وځي ښه دا ریډۍ سي ایسته کړې دې وجه سره که دلته مخکې غرپې ولې ښه ټول ایسته سوي دي والله بېشکه یار بېشکه دا ټول او دلته چې مخکې څومره ریډۍ والا ول که نه هغه اوس چېرته دي دې څوي دي ناستې تو پکې سوی رښتیا به اوس چوک صحیح سو که مخکې خو تا غریبي او که د ښار نظم ضبط وګورې مخکې ښار اوس ښه سو که نه ښه ښاروالي والا ولاړ ده ښه زه خدای به خیر کړي ډېره زیاته مننه عزت خدای دې کاروبار کې برکت واچوي ډېره زیاته مننه الله دې عزت بس کاشف کارونه دی وروره ماښام اذان را باندې وکړو دلته اوس دغلته هم دا ګوړه ولیدله دا ګوړه زده په 90 روپۍ کیلو ده دا هم په 90 روپۍ کیلو ده دا یوه او دا هم په 90 روپۍ ده دا 4 روپۍ اخري کیلو راکوي راکوي دا 2 کیلو ما ته واچوه زه ته څومره اخلې نیم من زه یې کور لپاره نه اخلم چا غوښتې وه د هغه لپاره یې وړمه داسې اندازه ګوړه ورته اخلم دا مې ولیده خدای سته ټول بازار کې همدغه یو شی ده څنګه څه انسان په زړه باندې هغسې نه ده خو بیا هم ښه ده مناسب ګوړه ده دا جلال آباد ده که نه د کامې ګوړه ده دا خو اجازه ده لږ یې وګورو کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو ہاؤ آر یو ڈوئنگ میں بتا څنګه یې خیر خیراتي را په خیر برابر سهارات کې دي شکر دی الله پاک پر الله ته چې خرڅوې دلته زم ګوړه خرڅوم هغه ده ته کیلو په څو ورکوې کیلو 10 روپۍ منګه دنه یې تا همسایه نه واخیستله څه مشکل خو به نه وي نه هېڅ مشکل ته ورته خفه یې که خوشحاله زه ورته خوشحاله یم ګوړې رنګ مې ګوړ دی بېشکه ولاړې یو ورځ یو څو منه ګوړه خرڅوې یا 2 منه یا 3 منه قسمت دیاړي ماړي دې پکې وځي ګزاره دې پکې کېږي ګزاره دې پکې کېږي دلته خو ریډۍ هم بندې کړي دي نو تا دلته څنګه درولې
د چوک نغې خواته نه پرېږدي دی خو یې پرېږدي مشکل نشته د رېړۍ کرایه ورکوي میاشتنۍ که نه همداسې مفته ولاړه ده دې به څه کرا وه نه اخلي چې رفتاروالي راشي بیا منډه کوي همداسې منډه ومونږ دا نوم چې دا نوم عرفان الله عرفان الله عرفان ما کس ورور نه دی غم عرفانم نه د کونړ ده د کونړ کوم ځای د نارنګ د کونړ چې ډېر زیات مشهور دي د کونړ چې ډېر زیات مشهور دي چارمغز ډېر زیات مشهور نور او د نارنګ چې مشهور دي نارنګ به څه مشهور دي چارمغز هغه کوم ولسوالۍ ده خرې چې ډېر مشهور دي نارنګ ده که نه موږ یو انډیوال ده هغه هم د نارنګ ده ښه ده که نه موږ ټول الله یو نوی بر شیرشاه سړی مې وپېژني چې د کوم ځای دی. ته خو همدېش کې اوسېږې نو خود به هم پېژنې پوه شولې همدېش کې چې اوسېږې ځل مې هم پېژندلی وی که نه جالباز ښار نه چې وځې دغه ما شاته چې کوم تاسو دوکان وینئ د مهترلام بابا ربړي کابل ته چې ځې وروره جالباد نه دا سوغات د ګوړې سوغات او د کباب سوغات هغه به حتما وړې په کباب مې نن زړونه سوې سمې کور ته دا مهترلام بابا ربړي موږ چې هر کله کابل جالباد سره غلي کابل دی ځان سره حتما وړو ادما کسری ورور دغه دی ربړي ډېر زیات شوقي ده راځئ دوستانو چې ورسو یو دوه بوتله ربړي ورنه واخلو السلام علیکم ستړی مه سئ ښه یې جوړې په خیر یې صحت دی ښه ده برابر یې صحتونه دی ښه دی ما ته دوه بوتله غټ پارسل کاجي ښه یې جوړې په خیر یې صحت دی ښه ده برابر یې دلته موږ تېره هفته هم راغلي وو 4 بوتله مو غټ ورنه وړي 15 ګیلاس هم د خپله ورنه چښکلي ول او اوس را حاجي صاحب نه 2 بوتله غټ په ورنه نور واخلو کور لپاره به ویسو خبرې یو غټ بوتل ربړي سوده که نه 1.5 لیټره په 200 افغانۍ باندې ده او دوی تر ربړي تر څنګ دوی هغلته فرني خرڅوي او دغه داسې دا وروره شاورما هم خرڅوي بریاني هم خرڅوي او دوی دکان ماشاءالله همیشه داسې جای کې په کار کې چې اخلاصي صفایي او کوالټي د خپل کوم هغه خوراک چې ته خرڅوي د هغې څه نه خرابوي نو کاروبار به دې ماشاءالله همدغسې روښانه وي یو پیره بیا هم ستړي مه سئ دوستانو موږ په خیر سره نغلو ته راورسېدلو جلالاباد ښار کې دومره زیات رش و ما اوله پیره په جلالاباد ښار کې دومره زیات رش ولیدلو او بیا په لاره کې چې راتلو سروبي ډیم سره دغلته هم لاره بنده وله لږ په تکلیف سلو خو الحمدلله په خیر سره راورسېدلو دا نغلو ده او نغلو د خپلو مایانو لپاره ډېر زیات مشهور ده په دغه لاره باندې کابل نه جلالاباد ته یا جلالاباد نه کابل ته خلک ځي نو د مایانو شوقیانه حتما دغه ځای کې دغه رستورانتو ته درېږي دغلته ډېر زیات رستورانتونه دي او مایان خرڅوي او موږ دوستانو هم نن شوق کړی چې وروره جلالاباد نه کابل ته ځو موسم هم ښه ده که ورته وږي هم یو نو مایان خورو د مایانو شوق هم کړی و نو دلته اوس راغلي وو د دې چې مشهور چې کوم ده اجي وړکی ماما ده ما په سوشل میډیا کې هم ډېر لیدلي او خپله هم ورته یو څو وار راغلي وو کاشف به راته وایي چې دې مایان ښه دي که د کوم چې تا نو مخ انصاف والا هغه ښه ده ولا چې په نظر وګورو که نه د دواړو ښه میان دي بیا په ویو کې چې وګورو د وړکی ماما چې دی دا ځای چې کوم څه قسم منظم جوړ کړی او څه قسم ښایسته یې جوړ کړی نو ارزي چې وړکی ماما په دې کې نمرې وړي دی د مایانو ډېر یو ساده سنګینه اشپزخانه نه ده دوی اشپزخانه ده ورونه ده دوی لګیا دي مایان پخوي او دغه ځای کارمندان ناست دي دغه دوی ټولې مسالې شیان دي سلام علیکم ویډیو کې مشکل خو نشته جوړې په خیر ته راس موږ ته مایان راکړه که نه
ژوندي راخلو او دغه کې دي دغلته یو ټپ رقم ورته جوړ کړی په دې کې ژوندي مایان دي او په دغه یخچال کې سیده دا د یو یخچال دی ټول مایان نه ډک ده دغه د مایانې ښې دي دا ماهي وګوره او بچا دا چې او بېشکه بېشکه والا دا سکی والا بېشکه نه غرځای پټ مایانې دا یخچال دا خو یې ماشاءالله خالي کړی ده او دغه مایان دغه پچې کې دلته ایښي دا کوم چې مایان دي والکه تاجکستان والا دی دا ایرانی دی دا تاجکستان دا چی دی والکه زما فیورټ شی دی دا د میانو وازګه ده دا وازه دی میانو وازه ده میانو نه طاقتور شی ده والا څوک مینوال نو دا باید ضرور وخوري او موږ به ان شاء الله طاقت خزانه ده ځان سره بیړو وای ته رومیانو کې او اوګه کې او ادرک کې کړای کوي اځمنګ د افغانستان د وړ ماینس د سین سروبي د ډیم او دغه اخو وړ ماین دي کنه هغه نسته تاسو سره کنه اوس د مایانو نیول باندې بندیز هم ده کنه ده بندیز د فکر نه تاسو کار لګز د خراب پکړای ده خای دی نرخونه ما څو د تاجکستاني سدي کنه دې کیلو په سودا د ایرانی په سودا دا یو رقم سدي دا کیلو 500 دی سلوار مې خا پاخه کنه خا له غواړه دی هغه سلور نیم سو خا دې ته بیا چینا مې وای دا شپږ سو دی دې ته بیا بګړ وای دا شپږ نیم سو دی ته زیات بیا ګراس وای خا اګراس تا ایو غډیر مشهور مې دا څه خنوم ورته اخلي تراوټ هغه نه لري تاسو سواد کې ډیر زیات دی او سواد کې یا او ماشاءالله خوند لري او دا تازه مې سره دا کیلو په څو دا دا کیلو وسو دا مونږ څلور نفر یو څو کیلو مونږ کتلې څلور نفر خوراکي تکړه سي درې نیمه کیلو کنه درې کې دا به سپایسي سر امید لري کم ها کمیږي 3 کیلو به کو سیدا د 100 روپے کې او تخفیف سره نه خیر پیسې خو کو نه کې باید له گزاره وکړي نو چې نه دا جګ راځي مونږ څه وای نو اوس کو یو څه تخفیف وکړي چې خلک باید خبر شي چې تخفیف ورته وکړو شپږ سو یا د پیسې نه نو ډیر شمرات دي 50 باید مراد ما د تیر سیوا مور نه په مو په یو په مسا کې ولي چې راځي دا شپږ سو 50 زه شپږ نیم سه حساب کړ 3 کیلو مونږ ته وتل 3 کیلو بس ان شاء الله زه ګورو دوستان از دغه مسلم استاد سره د ما ولنه سفر د مسلم استاد خوراک کې څنګه د موټروانی کې خو ماشاءالله لاسو کې لاس نمرې وړي دي زه خوراک کې بس څنګه یا مسلم استاد او د شکر دی بس خوراک کې خو یو زیاته طریقو وړکې ما مثلا وړکې ما ډېر خسته میان دي ها به شکر ډېر ښه زه به ګورې چې نن موږ ته څنګه میان پخې موږ میان راوستې او بل راوباسه دا ژوندي راواسي او هو دا څه کوي هوی والکه بېشکه بیخي ژوندي میان دي وروره دا به 3 کیلو نه سي زه دا وتله دا څو کېږي توکل په خدای او څه ودرېږه سې دا غانډېواله او دا بندس په سر باندې والے بس خلاصه کې سه الله اکبر پینه وای دا کار میان نه لالای الله اکبر پینه وای میان خلق نه لالای سودا 3200 زه صحیح ده 200 فاصله مساکي وای څنګه بیرحمه دی وای زبا خپه کې ټرین سوای مې ها خدامای اوس راغله دلته پاکوي ها را به شکه یار خا دغلته مکمل سیستمات دي ورته وروره دا وګوره څو کالونه دغه کار کوي سو او څومره عمر دی دا یو اتوي سي دا مې د غاړه باندې 23 یا 30 سو ولا ماشاءالله ځوان لکه ډېر وخت نه راوتلې کار روزګار ته ها شاکه والا زه خدا سکار خو کې مصروفه خو او دغه نغلو کې تاسو مې نسی خلک نسی کنه اجازه مې ها نسی هغه تازه مې سیونی سي هغه په کیلو په سو خرڅوي هغه دا یو شی ها اوس اور په نرخ دی غیم کنه بیان ته خوشاک نه ورکی دلته څوک نیول د خلک نه خوشاک سو جال باندې نسی ها والا مونږه ویډیوګانې کړې دي غټ جال سره ونی سورته دسه پسین کې وار کې دومره ډیر میان نه راو بس خدلته سندونه نه سره دومره غټ سي هغه سکار څو کې دا اوس مایان دل ټکوي
دوی کې اوس کومې مسالې دي کې اچوي دې کې دا سرکه ده اوږه ده ښه دا دې سرکه ده دې کې هر کوم مساله ګډه خپل هم جوړه کړې ده نه یو جلال آباد نه ښه جلال آباد نه راوړې ښه اوس مالګه ورکوي بیا سرکه پې اچوي جلال آبادي مساله او هغه چې دي اوړه ورسره مکس کوي بس دا دلته مسالې او شیان پکې واچوي دلته استاد ورته تیار ناسته وروره تیل په کړایي کې دی ښه ګرم بس ډایرکټ به یې ور واچوي او مایان به تیار سي ډېره زیاته ناوخته ده ولاړ ډېر ناوخته کاشف خپل کار راوسته اوی دا وګوره دوستانو بس دغه سیدي رستورانټو د چټ پټ کار خو دلته کې جمعې یا پنجشنبې په ورځ باندې ته راسي که نه دومره زیات بیروبار یې چې د خپل آډر لپاره به 20 منټه نیم ساعت 40 منټه ته انتظار کوي خو دا اوس د شپې تقریبا 10 باندې 10 بجې دي رش په دومره نسته بس مایانې موږ ډایرکټ وتل ټک ټک مسالې ورکړې تالۍ ته یې ور واچو اوس به له خیره سره نوشجان کو ورته داسې د ورځې راسې دا به څومره ښایسته وي څومره ښایسته منظره لري دی جینه اوهو ماشاءالله بېشکه یار دا چې کېده بېشکه دوستانو یقینم راځي که نه چې دا افغانستان ده دا ښایسته نغلو ده ماشاءالله ماشاءالله راځئ چې د موږ مایانې راته راوړي داسې یخ نه سي داسې دا افغانستان نه ده افغانستان نه ده دا چې دی نغلو دی جلال آباد کې راځي نغلو د جلال آباد کې راځي صحیح ګوره ستنه جلال آبادیان ورکوي ګوره که نه دا وګورئ یو ټکله وګورئ بېشکه یار ته راواړه او دغه ده اصلي شی اوس راغی دا وګورئ دوستانو تازه پرش ژوندی می اوس ژوندی نه ده د وړکي ماما پرش میان بسم الله خدای دې پکې خیر راواچوي ځینې چې لسکه مې ونښلي خوندور زیاتې مسالې پکې نسته زیاتې مسالې پکې نسته بیخي مرچک دا قسم پکې نسته وروره مالګې هم زیاته نه ده کرسپي دي داسې وخوره سم لکه پاپړ چې خورې ما دا شیان نه خوښېږي چې دا ویډیوګانو کې راولمه خو زه تاسو ته باید وښیم چې افغانستان کې داسې خوراکونه دغسې ښایسته منظرې هم شته موږ به دا مایان او داسې دوستان هم پکې شته موږ به دا مایان ورته نوشیجان کړو بیا انشاءالله تاسو سره ګورو دوستانو موږ خپله مړۍ وخوړله دومره خوندور مایان یې راته پخ کړي وو که نه یعنې دغه سړي خو اولې چې بل انصاف والا ته ورځو خو موږ هلته وړکي ماما ته راغلو یقینا چې ډېر زیات خوندور مې پخ کړی و یعنې مین ما ډېر خوړل دي خو دې ذایقه ډېره بل رقمه راځئ چې د استاد ته ورسو مونږ هم ورته د سهار نه وږي سهار نه ورته وږي غرمې مړۍ هم نه وخوړلې نو یو به ده ته شاباسۍ ورکړو څومره ښایسته مایان یې پخ کړي او بل به ورنه مننه وکړو ډېر خوندور مایان یې پخ کړي وا استاذه راغله سې ولا ډېر خوندور مایان دې پخ کړي وو یعنې زړه نه درته وایم داسې نه ویډیو لپاره ډېر خوندور مایان دې پخ کړي وو خدای هم کاروبار کې برکت واچوه ولاړو ډېره مننه خدای په امان والا ماشاءالله ډېر ښایسته ځای هم جوړ کړی دا دوستانو دا د شیرشاه احمدزی فیسبوک باندې انشاءالله خپل ورته مخکې راځي له خیره سره انشاءالله و انګلیش باندې دا ډېر خوندور مایان پخ کړي ښه مایان یې پخ کړي خیر دی اوسې کور دی ودان دوستانو د موږ چکر هم بس دغه ځای کې له خیره سره ختمېږي دا ویډیو دلته ختمومه موږ ته یو څه سفر پاتې ده کابل جان ته ځان رسولو خیره سره او ډېره زیاته ناوخته هم ده تقریبا شل باندې 11 بجې دي کوشش وکړو چې بس ښه په خیر سره ورسېږو کاشف جان ده را سره او مسلم استاد ده خیر دی اوسېږي مسلم استاد تر دې چې پوره ډېر ښه را رسولي وو انشاءالله چې کابل ته هم خیر سره ورسېږو نو کوم دوستان یاران دوستان چې په دغه لاره باندې سفر کوي او در بس موټر ته ضرورت لري مسلم استاد شمیره چې ده هغه به زه تاسو سره لاندې ولیکمه ډېر ښه جانانه ښایسته موټر هم ده ورسره او ډېر ښه انسان هم ده تاسو کولی شئ په دغه شمېره مسلم استاد سره په تماس کې شئ او په ټول افغانستان کې مسلم استاد به تاسو په خدمت کې صحیح ده مسلم استاد لکه خدمت کې د ټولو دوستانو مننه خوشحاله اوسئ دوستانو ډېره زیاته مننه بلاګ لیدل نه که څوک تاسو په چینل باندې نه وي تاسو کولی شئ ما چینل سبسکرایب کړئ او ښایسته کامنټ راته وکړئ ویډیو ته لایک ورکړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ ډېره زیاته مننه بس دعاګانو کې مې یاد ساتئ السلام علیکم